دا په کونړ کې د 1415 لمریز کال د کانکور ازموینې ګډونوال دي چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته د بریالیتوب په هیله په ازموینه کې برخه اخلي. د لوړو زده کړو وزارت د ازموینې عمومي ادارې مسؤلین وایي په سږني کانکور ازموینه کې چې 3 ورځې دوام وکړ 3660 د 12 ټولګیو فارغانو پکې ګډون کړی و. د دوی په وینا په منظم او شفاف ډول د ازموینې پروسه بشپړه شوه چې وړ او مستحق ځوانان به د خپلې خوښې پوهنځیو ته لار پیدا کړي. د ازموینو عمومي ادارې لخوا نه چې کومه د کانکور پروسه ده یا دې ته ورته نور مختلفې ازموینې چې د همدغې ادارې په توسط سره اخیستل کیږي پوره ډاډ او اطمینان ورکوو. لله الحمد داسې یو موضوع نه ده راغلې او خصوصا د اسلامي امارت په راتګ سره ځکه الحمدلله د دې ادارې او یا د نورو ادارو په راس کې هغه اکثره علما دي شیوخ دي او حق درته ورکول کیږي. هیڅ نوعه پیښه داسې مخې ته نه ده راغلې او نه به راسي انشاءالله. په همدې حال کې د کانکور د سږنۍ ازموینې ګډونوال خوښ دي چې د یادې ازموینې بهیر په شفاف او منظم ډول پای ته ورسېده. الحمدلله شفافیت خو یې 100% دی او هغه زده کوونکي چې په خپلو زده کړو بوخت دي راتلونکي کې به انشاءالله ښه روښانه راتلونکی ولري او افغانستان به انشاءالله روښانه کوي او په افغانستان کې کونړیانو مخکې هم ثابته کړې ده انشاءالله اوس به هم ثابته کړي هر یو د کونړ بچی به خپلې د خوښې رشته انشاءالله کامیابیږي. د ازموینې عمومي ادارې د مسؤلینو په وینا سږکال به په ټول هیواد کې له څه باندې 100,000 د 12 ټولګیو له زده کوونکو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شي.